نبی علیہ السلام ذات خو یا پریدا د نبی علیہ السلام په ویخته باندې ځان قربانو کنه قربانو لا سوچت کې قربانو کنه قربانو الب مو مسلمانان الب موږ سيو مسلمانان نبی علیہ السلام څوک چې ز چاته د خپل اولاد نه د مور پلان نه د خپل ذاتی عزت نه زیات خوخ نشما هغه سره مؤمن نشي کېدل او خلق په بت پرستو باندې ځان قرباني نو منګه په حق پرستو باندې ځان ولې قربان نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر النبی آخر الرسل دا امت آخری امت دا کتاب آخری کتاب دا شریعت آخری شریعت دین رسول بل کتاب ناراضی دین رسول بل نبی ناراضی عیسی علیہ السلام په جسم عنصری مادی سره اسمان ته ختله ده او چې را کوزيږي نو په دین د جناب رسول الله حالانکه هغه اول العظم انبیاء کې ده رسولانو کې ده نبیوم ده رسولوم ده خو چې دنیا ته را کوشي په دین د چا وي د جناب محمد عربي صلی الله علیه وسلم موسی علیہ السلام دعا کړوا چې الله زدي په امت د جناب رسول الله کې پیدا کړي ځکه اول العظم پیغمبران 15 دي کنه موسی علیہ السلام دی عیسی علیہ السلام جناب رسول الله دی صلی الله علیه وسلم ابراهیم علیہ السلام دی نوح علیہ السلام اول العظم باقی ټول انبیاء 1,24,000 کم و بیش لا نفرق بین احد من رسول او د اسلام دا خوند دی چې منګه دا عقیده لرو چې وسړی جناب رسول الله باندې ایمان راوړي محبت سره کوي مینه سره کوي خو عیسی علیه السلام سره نفرت کو دا سړی بیا مسلمانه یو سړی نبی علیه السلام د پاره ځان وجني خو موسی علیه السلام د پاره هغه باندې کلک ایمان نه لري هغه څه شه دی کافر لا نفرق بين احد من رسله في نفس الايمان لا في الدرجات فنفس الايمان درجاتو کې فرق دی ټول آسماني کتابونو باندې زمونږ ایمان دی یو سړی قرآن مني خو تورات نه مني چې په خپل زمانه کې د حق انجیل نه مني چې خپل زمانه کې حق زبور نه مني صحف سماویه نه مني دا سړی به مسلمانو بہرحال جناب آقا نامدار زمون محسن اعظم اور قائد اعظم دی قائد اعظم څوک دی محمد الرسول مجازن بنور سوکی جناسب جناسب لا جناح علیکم الجناح بعوضت خو قائد اعظم سوک دے جناب محمد ادا نور بھئی قائد بنی قائد اعظم بھئی خو قائد اعظم جناب رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام سره ومینه کو خو یوازې په مینه باندې یوازې په مینه باندې کار نه کی چې څو د اطاعت نو چې هر امر کې انفرادي او اجتماعي زندګۍ کې د الله د رسول تابعدار شنو څه بوشي يحببكم الله الله به تاسو سره مینه وکي الله به تاسو سره مینه وکي او د مینې سره سره الله فرمای ويغفر لكم ذنوبكم الله فرمای تاسو ګناونه به معاف کوم ويغفر لكم غفر په معنا د ستر سرم ده غفر په معنا د ستر سره الله وي تاسو ګناونه پرز د قیامت زب په پرده واچو تا نه به پټ کما چې تاړو دا ګناه کړل دنیا کې مولا فرمای پتا منه پرده واچوم چې زما د حبیب پلار روان شو اولد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم منګه ولې تابعداري کو نبی علیہ السلام سیرتن دمر با کردار انسانو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت بارکه دغه د اخلاق بارکه حضرت عائشہ صدیقہ نسوک تپوس کې د نبی علیہ السلام اخلاق او کردار سو هغه کان خلقه غوي القران د نبی علیہ السلام اخلاق سو په قران مزینو قرآنی اخلاق الله ورکړي باقي مزینو
خو یوازې نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت نه، د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت صورت دومره ښایسته و. لږ ما طرف ته توجه وکړه. توجه مولا په شان خبره نه کوم، خو ما طرف ته لږ توجه وکړه. هغه هم ښه سړی دی، خدای پاک دې ښه ساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صورت دومره ښایسته و. حدیث کی راضی عائشہ صدیقہ فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ چې یو ځل ما د شپې څه شی ګڼډو، دیوه مې لګولې وه، بله کړې وه، زمانه ستن مو غورځېدا، ډیوه مو غورځېدا، ډیوه مړه شوله، ستن رانه روکه شوله. اوس څه شی نشته چې ستن پیدا کړم. په دې کې جناب رسول الله کمرې ته رادنده شو، توره تیاره د نبی علیہ السلام د اننګو د مخ پر رڼا باندې ما ستن بیا موند. څومره ښایسته و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو صحابي وایي زه د کوره بهر شوم، څوارلسمې سپوږمۍ راختلې ده، بالکل میدان صفا دی، اسمان صفا. نبی علیہ السلام د کوره بهر شو، زه سپوږمۍ ته ګورم، د جمیع نبی علیہ السلام رخسار او مخ ته ګورم، د نبی علیہ السلام د مخ رڼا په سپوږمۍ ولګېده، د سپوږمۍ خړه شو، سپوږمۍ بالکل خپل رڼا رونق یې پرېښود. ځکه وا حسان ابن ثابت د نبی علیہ السلام ممتاز شاعر، دا شاعران چې دي دا د حسان شاګردان دي، او دې ته تلامیذ الرحمن وایي. عائشہ صدیقہ نے چاہتا پوچھو کہ شعر څنګه دی؟ هغه منها حسن هغه کې خمش ته نه خمش ته، ځکه باید شعرا خو هغه کنا علی کل وادی یهیمون، الشعراء یتبعهم الغاوون. اکثر د گمراهانو خلکو او کله په خړ په غاړه ناسي، کله په سین په غاړه ناسي، کله په کند کې ناسي، او صفاتونه کوي په لاس څه ورزینو، هم یقولون ما لا يفعلون. او دا شعرا ټول عمر د جناب رسول الله مدحا، د علماء مدحا، د صحابه کرام مدحا. شیخ القرآن حضرت مولانا غلام الله خان ټول وای رحمت الله تعالی. شیخ القرآن به فرمایل ودا ندیم سے مولانا عبدالمجید ندیم رحمت الله علیه دا هغه شاګرد، مولانا ادریس صاحب دا هغه شاګرد، شیرګل معتمم صاحب دا هغه شاګرد، مولانا شیر علی شاه صاحب دا هغه شاګرد، مولانا غلام محمد صادق صاحب دا هغه شاګرد، مولانا صادق صاحب دا هغه شاګرد، قاضی فضل الله صاحب دا هغه شاګرد. دا ټول خلک دا هغه شاګردان. هغه به وي چې دا عبدالمجید ندیم د چې قرآن وی دام پوره ده، چې د کله مړ شي د قبر نه هم د قرآن आवाज راځي. دا څومره خوږ आवाज ده، څومره زبردست قرآن، څومره زبردست قرآن دی. بهرحال حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدح کی او سوئی واحسن منک لم ترقت عینی. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائی چې ډېر زبردست مبالغه کړله حسان رضی اللہ تعالی عنہ، خو کده عینی په ځای عینون ویلې نو ډېره بخوه. خو یو روایت کې راځي چې عینون ویلې واحسن منك لم ترقت عيني واجمل منك لم تلد النساء. اے محمد صلی الله علیه وسلم ستا شان خسته زما سترګې نه لیدل، او ستا شان خسته چې تمور زیګول نه. خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. د مور نه داسې پیدا لکه چې تا الله نه مطالبه کړي چې ما داسې پو. نبی علیہ السلام مختبه چې سړی وکتل، الله اکبر.